دا حضرت موسی علیہ السلام زمانه دا فرعون خدای سره د مرګرو غرق کا او حضرت موسی علیہ السلام پورے ود دریاب نه پوری وت یو لوی علاقه وا بلقا دا علاقې نومو پاغې د حمله اراده وکړه مرګري تیار کړل چې ورزو په دې خار باندې حمله کو چې دا فتح کو دغه بلقا کې یو نیک سړی بلعم نومو بزرګو نیک سړی د الله عبادت وکاو او دا هغه زمانه غټ عبادت بدو چې سړی به جونګړه کې دی راو یا په یو غار کې به دی راو ځان لبناستو نه به خزوا نه به بچیو اګه چا به خزه بچیمو نو بیا به هم کوشش کو چې زیات وخت د په غار کې یا په سوړه کې او یا په جونګړه کې تیر کی چې د الله عبادت وکي د دې بلعم خو خزوا خو ډیر زیات الله ته نږدې او پروردگار دی بلعم لیو نعمت ورکړو دا دعا دا قبلېدو چې د بکمه دعا کول نو هغه دعا به الله قبلوله د دنیا د مخلق راتلل او چا به ورته ښه دعا وي او چا به ورته خیره وي او دې نیک سړی دعا به کول الله به دعا قبلوله کله چې حضرت موسی علیہ السلام په دې خار د حمله اراده وکړه د خار خلق و بادشاہ ته شکایت وکوي د سره خو موږ مقابله نشو کولی فرعون د سره مقابله ونکړې شو د فرعون لوی لخر د په مقابله کې په دریاب غرق شو نو چې فرعون مقابله نشي کولی د فرعون لخر نشي کولی موږ به سره سره مقابله وکړو موږ مقابله نشو کولی خصبه کو ودا سیو کچستا په دې رعیت کې او سړی د بلعم هغه ته وایي چې د موسی علیہ السلام ته د بنی اسرائیل ته خیره وکړي ډېره ښه ده بادشاہ د بلعم تراغې ورته کېناسته وی ګوره زمونږ په علاقه د حملې اعلان موسی علیہ السلام کړی سره د مرګرو او مونږ یې طاقت نشو لرلی ته مهرباني وکړه د ته خیره وکړه چې دې تباه شي بلعم ورته وایي چې داسې خو نشي کېدی زما د هغه خو یو دین دی زما د هغه خو یو مذهب دی د هغه مذهب ومنه د هغه دین ومنه زما د هغه یو دین دی جوړه براشي حمله در باندې نه کوي بادشاہ درې کار وکړل ګوره بعضې بادشاہ هوښیاري د دنیا په لین دین هوښیاري یو خدا دی چې د بلعم ته پولیس والا مقرر کړل چې دی درنه بارو نه تختی وی تا وجنو پرېږدو دی نه چې ستا د هغه یو مذهب دی او هغه په مونږ باندې حمله کوي خو ته مرګرې بیا تا بیا چاته پرېږدو که هغه حمله وکړه نو مونږ بلاول تا وجنو ستا ښځه به وجنو ستا بچي به وجنو تا په خپل اقرار وکړه چې زما د هغه یو دین دی معلومیږي دا چې ته خو د هغه په طریقې خوشحاله نو که هغه حمله وکړه تا پرېږدو نه مبارک دویمې دا چلو که چې د ښځې ته واسطه جوړه کړه او هغې له پیسې ورکړې بعض انسان د ښځې نه مجبوره شي شیطان هم د بعض نیک انسان ښځه ولمسی او د ښځې په دام کې راولي نو خرابي کې سړی د ښځې نه مجبوری ښځې ورلو لمسول او ښځې له لالونه او جواهرات او کالی او سره او سپین پټ راولېږل چې دا خاوند دې مجبوره کا چې موسی علیہ السلام ته د هغه قوم ته خیره وکړي که نی نو ګورې پرېږدوم هم نه او که خیره وکړه ورته نو دا دومره دولت او مال هم دله درکوو دریم کار یې دا وکړه چې د مشرانو جرګې دې بلعم له راولېږله چې تاسو لاړ شئ او دته نصیحت وکړئ او که دې څومره مال غواړي دولت غواړي دا ټول وله ورکوم خو چې دا موسی او د هغه قوم تباه شي دی ورته خیرې وکړي د خیره الله قبلی بلعم په دې درې وجو باندې را مجبور شو هلته ورته ښځه لګیا ده چې سړیه که دا خیره نه کې نو موږ به څه کوو موسی علیہ السلام خو دیرا چولې د خیمې یې لګولې دي لښکر یې تیار کړی دی او اراده لري د موږ په دې قوم حمله کوي په دې ملک نو هغه به یا حمله کوي یا به نه کوي بادشاه موږ نه پرېږدي ما م وجني تا م وجني بچي م راله وجني یو خیره ورته وکړه هغې خو پیسې اخیستې وې ښځې
الته جرګه لاړه بلعام ته چې ته ګوره زمونږ وطن یې زمونږ کلي روانېږي، موسی علیه السلام زمونږ وطن روانوي، خیره به کې. بل خوا د بادشاه دبه و پې پولیس پې مقرر دی چې که موسی علیه السلام حمله وکړه نو لومبې به دې وجنو. غریب یې مجبور کړ. دی یو خر و په هغه خر باندې سور شو او یو غر ته به ته په هغه غر کې به یې د الله عبادت کو. خر یې روان که چې هغه غر ته ځم او چې هلته اوس موسی علیه السلام ته خیره وکړم، خو بادشاه هوښیار و، هغه وی په دې چې الله نه ونه تښتي کسان یې ورسره هغه جرګې والا او پولیس والا مقرر کړه چې تاسو د خیرو ته غوږ کېږدئ، دی به جدا کېږي ستاسو نه. چې په لاره ځي هغه ځای کې خر را پرېوت، خر نه ځي. دی را کوز شو، هغه خر له دیکې ورکوي چې دا خر پاسئ. وی خر ورسره خبرې شروع کړې، دا د بزرګانو کرامت دی چې ته ما ولې وې زه تلی شم مخکې د فرشتو جال راته ولاړ دی، ما نه پرېږدي مخکې تلو ته، زه څه وکړم؟ دی په دې هم پوه نه شو. پیسم ذهن ته راله، جرګم راله، د خپل ځان سوچ هم راغی. خر یې پاس او روان شو، هغه ځای ته ورسېده او د هغې زمانې چې کوم عبادت دی هغه خپل عبادت یې وکړ. ځکه د دعا د قبلېدو هم دغه طریقه ده. او زما وروڼو د دې نه مخکې استخاره کړې ده. ورګه استخاره کومه، استخاره چې کوله نو په هغې کې ورته دا د الله د طرف نه وویلو چې ګورې پام کوه غر کېږي که موسی علیه السلام ته دې خیره وکړه. که ته ډېر هم لوی سړی یې او ډېر هم عبادت ګزار یې، خو د پیغمبر د خپې خاورې ته هم نه رسېږي. دا قاعده ده زما وروڼو. دا ټول مخلوق را یو ځای که، دا ټول مخلوق. حضرت عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړ، وی حضرت معاویه رضی الله عنه غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ حضرت معاویه صحابی دی او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی، لاندې درستو دی. سره دی نه چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ډېر انصافدار و، په دنیا کې ډېر انصاف قایم کړی. وی عمر ابن عبدالعزیز غوره دی که معاویه رضی الله عنه؟ عبدالله ابن مبارک ورته وی وجود دی راله غونی غونی که، په وجود مې ویښتو درېدل. وی که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړو نه ډکه شي، دا ټوله دنیا، نو د معاویه رضی الله عنه د هغې اس چې د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې په جهاد کړی دی، دا هغه اس د خپو خاورې ته هم نه رسېږي. چېته حضور پاک او چېته صحابه او چېته رستو خلک. نو که ټول امت را یو ځای شي او نیکان او صالحان او علما او هر څنګه خلک، زما وروڼو پیغمبر ته په مرتبه کې نه رسېږي. پیغمبر له الله لویه مرتبه ورکړې ده. نو درې ځله د استخاره وکړو، درې ځله ورته په خوب کې دا الهامن او په خوب کې ښودلې کېږي چې بلعامه بېشک عبادت ته ډېر دی، ستا د خیره مونږ قبلو، ته مونږ مستجاب الدعوات ګرځولې، خو ګورې که تا سره دا ټوله دنیا هم ډکه شي ستا غوندې د نیکانو، د موسی علیه السلام د خپې خاورې ته نه رسېږي. پام کوه هغه سره نیغ په نیغه نه شي غر کېږي. ګورې خوند یې ونه کړ، لاړ یرم ده او لالچم دی، دا دوه څیزونه ډېر خطرناک دي. چې لالچ او یره راشي که نه، د سړي نه به ایمان وځي، باید سړی ویریږي. ځکه نبی علیہ السلام مبارک چې دعا کوي نو هغه فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الجبن، خدای ما د بزدلۍ نه وساتي. بزدلي او یره دا د انسان دپاره خطره ده، او لالچ او طمع دا د انسان دپاره ډېر خطرناک دي. چې په چا یره راشي دی حق خبره نشي کولی، حق نشي بیانولی، او که چاته طمع او لالچ راغی د طمع او د لالچ توجم دی رښتیا خبرې نشي کولی. او دی خوار ته دواړه پیښ دي، یرم پې د بادشاه ده او طمع او خدم ورته لګیا ده. خیر هغه ځان یې هغه غار ته ورسو. دا خلق د بادشاه دا پولیس والا او دا جرګې والا ته ګیر چاپېره تو دي چې دی به اوس موسی علیه السلام ته خیره کوي. اتفاق ته ګوره مفسرینو لیکلی دي د قرآن شریف د یو آیت په تفسیر کې چې کله د خیره شروع کړه بني اسرائیلو ته، نو د خولې نه د قوم طرف ته خیره وځي. بني اسرائیل نه یادوي، وی خدایا زمونږ د کلي دا قوم دا تباه کې. هغې ورته لیونې که روغې مونږ راوستې چې ته به د موسی علیه السلام قوم ته خیره وکړې، نو خپل قوم ته د خیرې شروع کړې. او چې د موسی علیه السلام نوم اخلي نو خپل نوم یې د خولې نه وخي چې بلعام دې غرق شي. ته خدای ظالمه، مونږ غواړو چې موسی علیه السلام ته خیر وکړو، ځان ته کې مونږ غواړو د هغه قوم ته خیرې وکړه، نو تا خپل قوم ته خیرې شروع کړې. وی قسم دې جبه اخ واړو مو دا تاویږي دی بل طرف ته، غرقم کړم تبام کړم ظالمانو.
موسی علیہ السلام نوم علم اغه ناراضی په جب خپل نوم راضی خیراغت کو خپل تان تراجی کیږي او بنی اسرائیل په خله علم داغي په استاسو نمونه په خله راضی اغه ناراضی جب اخواتاوم ادي خورا ګرځي غر کم کلم رب العالمین داسې آفت باندې مبتلا کو چې لکه د سپیه جب بار راوته دینوم تر ورسید جب ته وې ځان دش دا د خدای فضل دی د سپیم جب د زمونږ جبې دی د سپی جمع کم دی پرته لاندې ویزان دی لاړې بیگی او د انسان جبه پروردگار په شونډو په غاخونو کې دنه محفوظ ساتلی ده دا د خدای سونه لوی فضل او سونه کرم درته الله خولی شي چې انسانه ګوره زه دام کولی شم چې جبه درنه ویزان ده که موزوړن دی او لاړې بیگی در سره مې سونه احسان کړی دی غاخونه دي جبه ده دی له مې درله غلاف جوړ کړی دی شونډې مې جوړې کړی دي او د دشمن میانس کې مې بنده کړی د غاخونه خو د جبې دشمنان دي که معمولی غنده لگ غندیم غاخونه خطا شي او جبه په دامینس کې ګیره شي وینې ته وبهیي او څونه انسان په تکلیف کې شي دغه جبه د خپل دشمن په قلا کې تاویږي را تاویږي حفاظت یې څوک کوي الله کوي او د شونډ غوندې لویه قلعه ته تو کړې ده د انسان دننه لاړې او هغه چې سب قیسې پیسې دي هغه محفوظ دي پټې دي د بلعام جبه ویزانده شوه خلکو ته وی غرق کړم تبام کړم غرق شم بس پیشو چې دا خو زه غرق شم د پیغمبر ته خیریزه کوم غرق شم وی راشه بس زه خواستم غرق مستد یو چل خیمه هغه چلو کې نو د موسی علیہ السلام قوم با رستو شي نور خو څه جوړ نشو پیسو کو وی جنکه راواله جامع و تخشتا واچوي سرونه ورته سر تور کې او بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام په لخر کې وردن نه کې سامان ورکه چې پاغوي سامان خرصول شروع چاله چاکوان ورکېل ته وخرسي چاله بل شي ورکې د خوراک سامان چاله جامع ورکې او خشته کې خکول کې چې د موسی علیہ السلام په لخر کې وردن نشي او سامان ورکې پارزان قیمت ته خرسي او که د موسی علیہ السلام چې تخفاوج او خلق ورته قتل نو دوی دی وته مسکا کوي چې هغه وته مایل شي او که چا وته لا سچونه انکار دی ورته نه کوي بس پدې به د موسی علیہ السلام قوم شکست مونی په بل نه شیواله اقا چلے وکړه بادشاہوی بداسی جنکے خشته خوبصورت تیاری کړي او د خرید و فروخت سامان ولا ورکو ای ورچه بنی اسرائیلو کې دا خرڅوي او هغې سره ګډ ګرځي که څوک لاسم درته چې انکار به نه کوي ډېره ښه ده جنکې تیار شي سامان ولا بادشاه ورکو او ورځی وي او که پیسې درکوي سامان د بادشاه دی خو پیسې درکوي پیسې ستاسو دي ارزانه باندې خرڅوي پیغلی جنکه تیار کړي خشته خوبصورته خشته جامع او تواچولې ویخته مخته سټایل وغیرہ ولا برابر کړل او په بنی اسرائیلو کې وردن نشي سامان خرڅو دې لپاره چې دا غوي ځان تر مایل کی موسی علیہ السلام خبر شوی دا غوري غم جوړ نه کې دا خزي پرې نه ده خو خزي خورا دن نشي وي په سونو جنکه دي پلارو کو څوک ګرځي څوک یو شي خرڅي څوک بل خرڅي او دې زمانہ کې امدا شته کنيسته دا غوړېغه طریقه را روانه ده د امریکا او د برتانیې او د کافرو دا یو سازش ته اوسم دا جنکه په دې لارو کوڅو بازارونو کې ګرځي او دا سامانونه خرڅي څوک شیمپوان خرڅي څوک صابون خرڅي څوک در باندې چای خرڅي څوک در باندې چینی خرڅي څوک پنسل خرڅي څوک پینونه خرڅي او ځانونه جوړ کړي او جامه خشته کړي او جامه ټیپ جامه او سر تور کړي او څوک په کوڅو کې دن نه ګرځا څوک بازارونو کې ګرځا دا صد پارا د کمپنی مشهورتیا کو د صابون مشهور شه صابون د کمپنی مشهورتیا کو د شیمپو د کمپنی مشهورتیا کو د تیلو د کمپنی مشهورتیا کو دا د کمپنی مشهورتیا نه کوي مسلمان کشر کل بے غیرته کوي هغه شی دې کنه وګورئ لغوندې هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعام د موسی علیہ السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته خلاغه طریقه روانه ده لارو کوڅو کې جنکه ګرځا ولی الکان دی وتبګوري ځان دې جوړ کتا تبالک ولی نه ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله اکبر څخه پیغمبر په خدای باندې قسم سړی حیران شي ساجب الفاظ فرمای وی خدای چې د کور نه باروزی د کور نه بار شیطان سچل کوي دا خزه د خلکو په نظر کې ډولې کوي که بدرنګ خزه ولینی د ډیران د غردولو خزه ولینی خو شیطان سچل کوي
استشرف لها الشیطان، شیطان کوشش کوي چې خلق دې ته وګوري په توجه په غور باندې. دې وجه نه چې د ښځه د کوره باروزي په غټ پړونې او غټ څادر کې دې ځان پټ کړي، هغه دې نه ورته ګوري، یو ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري. د نظر او د سترګو ګناه شوه که نه شي؟ دوی غم جوړ په لارو کوڅو کې هلکان ناست. ولې ظلم کوئ ظالمانو؟ خور نه لري خپله، لور نه لري خپله، مور نه لري خپله، تربور خپله نه لري، ولې ظلم کوئ؟ سکول نه ماشومانې چوټي شي، وړې وړې ماشومانې لارو کوڅو کې خلک ناستې ورته ګوري. څه چل دی وکړه؟ اړو دې قتل نو څه کوپر دی وکړه؟ هیرونو یو مثال در کوم، د مټیو دکان دی او ښه مزېدار دا مټۍ پکې خشته خشته پراته دي، هغه سپینې پاڼې پې لګولي او دا ګلاب جامن او دا رسګله او بل او بل ښه خشته په شیشو کې بند، او یو سړی بار نه ورته نیغ نیغ ګوري، څه فایده ورته میلاویږي؟ دکاندار به وتوي خدای دې بې خوباسه که اخلې خو راشه واله، یعنې څه زما دکان مخې ته وړه، خدای دې بې خوباسه که دې ګوري په دې کتو اسم نه کېږي تر څو چې دې راشي دکاندار نه یو شی واخلي مټه یو خولې ته یې واچوي. نو دقه رنګې تا ته شیطان دا زنانه متزینه کړه، خشته یې کړه، تښکلې کړه او ته د بار نه ورته ګورې، نو خو همدغه مټیو دکان کتو مثال شو که نه؟ ستا پیسه څه چل دی وکړه؟ څه توره دې وکړه بغیر د ګناه نه؟ څه توره پکې شته؟ عزم نشته. د پی یو بوتل دې تا لاس کې نیولی دی خو خولې له دې چې ساس کې نه راځي او بوتل کې دننه پی پراته دی، ته ورته نیغ نیغ ګورې، څه فایده درته میلاویږي بې د غم نه؟ لکه دې سره غم زیاتېږي. او دا پی به کله سکم، دا به کله د ما مرۍ ته دا پی رسي، شملې به تې کله وکم، ماسته به تې کله وکم، او چې ورته ګورې نه دا غم به دې نه. د مټیو دکان ته چې مخامخ ولاړې غم به دې رکه پیسې وې یو کیلو خو به مې ته وړو، بچو به هم خوړلی ما به هم خوړلی، او چې نه ګورې دې غم نه به خلاص دی. نو دا قتل خو غم جوړوي، دا خو شیطان سړی نورم بربادوي. دا هغه شعر دا انجیوز والا جنکې کوڅو کوڅو کې ګرځي او سیبا بڑے والی بڑے نن سبا خزو بڑے والی خپکے گئے ما نرے نرے پینسی وی دا اسخاط تک کے تور اسخاق پہ لکر چیلی خکاری سپے بے خریو دی دا 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 کمی دا پرتوک اغوز دی لا سنگا دا پر اخپے وردن نکی دا پینسا لا سنگا پدے نا پوئیگو دا ولی ظلم کئی خلق دا ولی زان سر زیادے کے خدا حیادار اغدا چی دا پا پردہ کے کور کی کی دا خو ظلم د خپل اولاد سره خځې سره ظلم کوي، ته د خور سره ظلم کوي، د مور سره ظلم کوي، جاتې ورسره ولې کوي زمارونو؟ نو دا د انجیوز والا جنکۍ په دا کوڅو کې ګرځي بازارونو کې، دې دپاره خسړو له دعوت ورکوي د ګناه، هغې ځان ته رامایل کوي چې دکه نور څه نه د ګناه نظر خو به وشي که نه، او چې دا نظر د ګناه راغی د انسان نه د ایمان او د هغه د اسلام هغه غیرت بیا وځي ختم شي. مسلمان چې کافر وي په دقه به وي، په بل طریقې نشي والی. دی چې بې غیرته شو دنه د الله امداد پورته شو. نو بلعم هغه خپل قوم ته دا چلو خو جنکۍ تیار کړو دا بني اسرائیلو کې وردن نه کړی، وردن نه کړی موسی علیه السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کې ګورې داسې دا جنکۍ منې کې دا وشړی دینه سودا وانلې دا پرېږده خپلو ځایونو ته. لیکن بعد هلکان خو وي د نظر ګناه خوشته، د سترګو ګناه خوشته، د غوږ خوشته، بعد هلکانو هغه جنکو له څه ټونګې مونګې ورکړئ. الله څه چلو کو وبا خدای په بني اسرائیلو راوسته، په یو ورځ 80,000 کسان تې مړه شو، یو ورځ سره 80,000 کسان مړه شو. او موسی علیه السلام خدای ته په سجده پرېوت چې یا الله بنده که دا وبا د بعضې هلکانو د وجې نه زما ټول قوم تباه او برباد شو. دا د څه د وجې نه؟ دا د نظر د ګناه د وجې نه. لعن الله الناظر والمنظور الیه، رسول الله مبارک فرمایي زنویب چې څوک چاته په بد نظر ګوري په دریم د خدای لعنتي، او که څوک ځان له داسې شکل جوړی داسې جامه جوړی چې خلک دته په بد نظر وګوري، که سړی دی او که ښځه ده، په دغه دیم د خدای لعنتي. رسول الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قرآن شریف کې دی که نه دی؟ مسلمانانو ته ووایه ای پیغمبره چې خپل نظرونه ښکته کړئ، مه ګورئ، حرام نظر مکوي. اور پسې راځي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چې ښځو ته مو وایي چې خپل نظرونه ښکته کړئ، هلکانو ته مه ګورئ. سړي به ښځو ته نه ګوري، ښځې به سړو ته نه ګوري. دا ګناه ده، سخته ګناه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم وخت کې نمرود اور ته غورځو، اور یې بل که
چل نه ورته ولا چې دې اور ته به دې غورځو څنګه هغه په میلونو لرې تاو کوي دې چې ور غورځو خو موږ به نږدې کېږو موږ خو دې ته نږدې کېدیم نه شو ابلیس د انسان په شکل کې راغی هغه د جهنم هغه مچوغڼې لیدې وې د جهنم ټالونه ورته وی داسې ټال جوړ کې او په دې ټال کې دا ابراهیم علیه السلام کېنوي او ټال له جوټه ورکې نو چې دا ټال خطې د جوټه اخري او د اور دې مینځ ته شي نو پړې به وشلوي نو دې به د اور مینځ ته وغورځي غټ ټال یې جوړ کړ ابراهیم علیه السلام یې پې د پاسه کېنو ټال نو چتي فرشتو نیولې نو چتی شیطان ورته وایي داسې وکړې جینکۍ راولې هغې له ډولونه ورکې چې ډول ډنګوي شپېلی ورکې چې ګډېږي ورته ډم ډولکي جوړ کې هغې مقصې وکړله دمې راوستې جینکۍ سرونه سر تور کړل بې حیایي شروع کړه او چې څنګه رالل ټال یې ګوتې یوړه ټال اوچت شو دا ولې فرشتو نیولې او چې دا مصیبت راغې سرتور در جینکې او بې حیایي راله او د خلکو سړو نظر پې پرېوت په دغه جینکو باندې او د هغې په هغه ډمتوب او سندرو خلکانو غوږونه کېښودل فرشتې د رحمت لاړې د ګناه نظر چې د شروع کو د ګناه اورېدل د شروع کړل د رحمت فرشتې لاړې ختمې شوې د هغې په ځای د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي نظر ګناه ډېره خطرناکه ده توبه وباسئ په دا لارو کوڅو کې مه کښېنئ ښه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده صحابه کرام دی وسره حضور پاک مبارک یو ځل او فرمایل په لارو کې مه کښېنئ ایاکم والجلوس فی الطرقات په لارو کې مه کښېنئ صحابه سوئی دا الله رسول زمون خود الله رو د ناس د نخلاصي نشته مونږ کم ځای کینو خامخا به لار کې کینو په ډیپه کینو د دروازې مخې ته کینو خلک په لاره تېرېږي دا خو مونږ خلاصي نشته خامخا به کینو حضور پاکو فرمایل ښه چې خلاصي هم نشته او لارو کې کینئ نو لارې له خپل حق ورکئ د الله رسول لارې حق څه دی وی یو حق یې دا دی چې څوک ځي سلام اچوي تاسو علیکم السلام ووایئ دویم حق یې څه دی یو غریب کمزوری دی پڼ دی ورسره ګېډې دی نشي وړی امداد ورسره وکړي دریم حق یې څه دی نظر ښکته کې مه ګورئ چاته دا د لارې حق شو نظرونه به نه اوچتوئ نظر ښکته کې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دمشق جامع مسجد کې یو مؤذن و بانګ به کو بانګ به بره په مناره کې کو او دغه علاقه کې مسلمانان مو یهودیان مو اوس هم چې مناره کې څوک بانګ وایي اوچت نو ویلی شي چې خلک یې واوري او حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره چې په کوډګۍ کې څوک بره بانګ وایي نو مخ د کړکۍ نه یو خوا بل خوا ایستی شي شریعت کې شته داسې دې بابا او یا کاله شپېته کاله بانګونه ووي به ټول عمر به بانګ وي یو ځل یې بانګ وي حی علی الصلاة وي او بیا حی علی الفلاح وي د دې جومات د دې منارې سره خوا کې لاندې یو کور د یهودیانو اوسېدل دا خو شکر زمونږ ملک د مسلمانانو دی ورشه انډیا ته وګوره پکې یهود هم اوسېږي سیکان هم اوسېږي هندوان هم اوسېږي مسلمانان هم اوسېږي دغلته نه مسلمانانو جومات ته خوا ده یهودیانو عبادت خانه را خوا ته د عیسایانو ده هغې طرف ته د سیکانو ده نو دمشق کې هغه وخت کې هم دغسې وه د جومات خوا کې د یهودي کور و چې دی وایي حی علی الفلاح ویې کتل د یو یهودي کور کې یو جینۍ و په هغې یې نظر پرېوت مؤذن بانګي کاکا نظر چې دی پرېوته نو فورا نظر اخوا کا حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی دا لومبې نظر چې د اختیار نه کم بار جارته معاف دی لا تتبع النظرة النظر یو نظر پسې بل نظر مه تابع کوه فإن لك الأولى دا لومبې نظر د تماف دی ګورې دویم د تماف نه دی خدا هم ګورې قصدن قل لومبې نه زمونږ دا خلک خطی فقص لومبې نظر ګوري داسې نه یې وی لومبې نظر خو ماف دی لومبې چې کم ناف دی هغه چې د اختیار نه بار خیال دی نه په چا ور پرېوته او نظر پسې نظر بیا مه لګوه فورا مخبل طرف ته وه مخبل طرف ته وی اړولې وي او اعوذ بالله ویلې وي نو هغه نظر پسې بل نظر کا لاندې ګوري جینۍ ته وکتل او ګوري ور
بانګ نه خلاص کو پاغه روشندان سره ویزان کا نیغ نیغ جنې ته ګوري اجینه په خیال شو چې وی قتل بابا دا پردو کورونو ته ولې ګوري دا نیک بخت اخوا بانګي کاکا وته وی چې یره جنې ری رمې خو خشو مې لیدل ګوره کنستر کو پسې د خلی ګناه شروع شو کنه شو او دا غوږ ګناه شروع شو کنه شو د نظر پسې د غوږ ګناه دغه خبرې اوري او بیا د خلی ګناه شروع شو ډیره مې خو خشو او ډیره زیاته مینه مې د در سره بابا خدای ته وګوره د خپل شکل ته وګوره او بوډا توپ ته وګوره د شپې تو یو نو لیدلی او ما ته وګوره سور لسو دیار لسو کالو دا تسې کې ز استاد نو حسین اب کشرما خدای ته وګوره ځانم مشرم او ما مشرم وا او دی ماغه سي پستر ګړون شوی دی نه غي غوته ګوري نه کنه جنې دا کار کو چې ګنا نه کو او تما سره واده وکا هغه نه کنیکشن لګولې چغي وای دا سوچ نه کوي چې همدا आवाज خوشلم کندي کې اورېدل کېږي ابو بابا ته سکه ته روغه کلی ونه نه بس نکاح کا نکاح خو جاز سمانه خو نه ده ته مسلمان او زه خو يهودان یم نو یې سبا خو نه ده مسلمان نکاح خو د يهودان سره کېږي اجنه وته سوي وی ټیک د ستا په مذهب کې خو د مسلمان نکاح د يهودان سره کېږي خو مال زما ضمیر د اجازه تر کې چې د يهودي نه ما سبب بل چاته په نکاح شي د خپل مذهبي ته نکاح کېږي مسلمان سره نکاح نه کو دا سیو که جنې چې که پیسې دی خوخی کور دی خوخی هغه زمانه کې د مہر چې ستاسو شرطي ما ته وایي خو مهرباني وکړه ما سره واده جنې پوه شو چې سړی خو نه وړي بار بار ورته وایي مهرباني بس جنې وی راشه یو شرط ورته کېره وی ښه بابا داسې وکړه چې نه مہر غواړم نه کور غواړم نه در نه بنگله غواړم نه پیسې کالی جامع اسم نه غواړم یو شرط دا منظور کرا ده پوس نه خزه ما زو نکاح ده سره تړم ده نه پلار سره سلا کوم نه رور سره کوم نه مور سره کوم اوس د سره نکاح تړم ده نن نه خزه راځه څه شرط شابه زره وایا ادا د يهودي کېږي وا اسلام باندې پرې دی اسلام پرې دا يهودي شرازه اوس نه خزه ته جنې دا خو ډېر خطرناک شرط ما خو شپې تاویا کاله بانګونه ویلې منځونه می کړی دي او تهجد او روزي می کړی دي دار سپریدم لو کم پاوبو ناراضه نه کېږي قبل څه شرطي راتوایا ار شرط دی منم خدا مهرباني وکړه شرط پریدا يهودان او ته وی چې کدا شرط باندې خکني کوزيګا ما ته خو ما ګورم خیر دی وتکلک شو خوان دی ونه چې خوان دی ونه کوم دا یو شرط یم دا شرط وی ټینګه په ویاو وی خا اسلام ایمان می پرې خو يهودي شوم درله دا د څه ګناه وا دسترو ورپسې د څه ګناه شروع شو دا غواګ ورپسې د څه ګناه شروع شو د جبه ورپسې کفر لاړ کفر شو کفر دغه د سترګي ګناه نه کفر ته خبر لاړه او خوشاله دی بابا چې دایره بغیر مہر نه په یو پټي ټکی را تخزه ملاو شو داغه پوړې نه را کوزي د خپل خو د لاندې را پریوت سر د لاندې راغی دا سټه لاندې شو په د پاتې شو مردار شو مړ شو جنې پاتش نبی علیہ السلام فرمایي ډیر کرتا د یو انسان او د جنت په میانس کې یو لش مزلی د جنت په دوزخ ته ورځيږي دا سړی شو حضور پاک مبارک رښتیا وي غني دغه مرګ مقدر او لازمن خپخ ویدا او بانګي ویلو کدا ګناه د سترګو نه وکړي او دی خجته نو کتلې او توبه استوي او ایمان نه به پرېخم دغه مرګ مقرر ودین نه نورې دلا نو کم خاطر جنت صدقه چې بانګ یو سړی وي او خلق منزل راو بلی دینه بهترین عمل بل نشتا خلق منزل را بلی او بانګ وي او داغه نه پس مړ کېده شهید با او جنت تبته لیکن دسترګو نظر پر لپسې کا د غوګ نظر شو د جبه نظر شو بیا ور پسې لال کوپر شو دومره خطرناک شی دی نظر خدای دې دسترګو د غوګ د نظر نه اوسه نن سبا الکانو سره موبایل موبایلو کې تصویر دا سترګو نه ګوزینا جنکو سره موبایل دی په کې تصویر دا زینا ده سترګو تصویر والا موبایل تصویر تا ګوره اخباری تصویر تا ګوره د رساله تصویر تا ګوره او ته پاغه خپل خواهش ته توي چې شابه ګوره وتا او د ګنا نظر کې دا ټول جرم دی نه تصویر قاسم ګنا ده او بیا د الک کې جنایت تصویر ته ګوري
او جنې د الګ تصویر ته ګوري. زنا شو، زنا خطرناکه زنا ده، لعنت ته خدای پې ورېږي. ګناه کبیره ده، وړه ګناه نه ده، غټه ګناه ده. نو د سترګو او د غوږ د دې دواړو ګناهونو نه کوشش کوي مسلمانان ورونو چې ځان وساتي. په دې غوږ څه واوره؟ قرآن واوره، تلاوت پې واوره، ذکر پې واوره، بانګ پې واوره. چې کم انسان لیونی وي لیونی وی په دې غوږ کې ولا بانګ ووایه. که کم انسان داسې دی چې هغه نیم پاگل دی وی په دې غوږ کې ولا بانګ ووایه. که کم انسان ناپوهه دی، سبق مې نه یادېږي، دماغ مې کمزور دی، په دې غوږ کې ولا بانګ ووایه. ور په غوږ څونه فایده حاصلېږي. او چې کوم ماشوم را کوټه پیدا شي څه چل وسره خلک کوي، په داخې غوږ کې ولا بانګ وي، په دا غوږ کې ورته اقامت کوي. دا ماشوم خو دغه وخت کې پوهېږي نه، لیکن په دا غوږ ولا د الله دا نوم وردن نه کوي. دا د غوږ فایده شوه. قرآن واوره، تاله نه درځي قرآن، یو حافظ یو قاري صاحب ته واجي د قرآن شریف لږ تلاوت وکړه چې زه واورم. هلته بانګ ویلې کېږي، فوراً ورته متوجه شه چې بانګ وایي، راډیو دې بند کا، خبرې دې بند کا. یو ناشنا واقع دې پور را یاده شو. د رمضان میاشت یو جنې ټي وي ته ناسته ده، ټي وي ګوري، میلمانه را روان دي، مور دي جنې له آواز ورکړه بچې دا ټي وي دې بند کا. او میلمانه را روان دي، روژه ماتي به مونږ سره ډوډۍ به مونږ سره راشه، ما سره لغونې کار وکړه. نه مورې ما ته چغې مه وه، یو پروګرام دی هغه ګورم. بچې پروګرامونه دې پرېږده، میلمانه راځي، کټوۍ پخول غواړي. مور دې مار آواز ورکوي، لور ورته وایي چې نه ما مه تنګوه، زما یو پروګرام دی هغه ګورم. چې مور کله تنګه کړه ټي وي اوچت کړه او بره کوټې ته لاړه، هلته یې ځان ته ټي وي ولګو. مور بیا وروخته چې ای لورې بانګ وایي د خدای، الله اکبر وایي، زه ډوډۍ را سره نه پخې، هغه روژه ماتې ما تیار که، هغه پخلی ما وکړه، میلمانه م رالل، خو ته مې راباندې وکړه دا باجه دې بنده که بانګ وایي. د خدای نوم اخیستلی کېږي، خدای ته وګوره. کوی دي بانګونه، اخوا چې د ما پروګرام خرابېږي، اخوا چې بیا ما ته چغې مه وه، د پروګرام ګورم، فلم سینما ګورم، ما ته چغې وی دره نه بره راوخته، موته راپسې بره رالي. بانګونه دې وایي بانګ بانګ څه ته وایي؟ خدای پاکه راکوز شو، بیا واپسې وخته چې بچې هغه روژه خو دې ما ته که راشه که نه، میلمنو سره کېله وړی ډوډۍ خو روژه خو دې ما ته که. آواز نه ورکوي، ورته ور ډبولې شروع کړل، ور ورته ډبوي چې ور لرې که نیکبخت دلته مې دله ډوډۍ راوړه، یو نوړی وخوره، یو کجوره پې کړه، روژه خو ما ته که په شړق دې ولګي ستا هغه دور آواز نه ورکوي. روژه ما ته کو پسې راغله چې جنۍ خو دننه ده، اوس چغې او توام چغه هم نه راکوي، یواز هم نه راکوي. دا څنګه ټي وي دي؟ او ټي وي لګیا دی غږېږي، د کوټې نه ټي وي اواز راځي، نه دی اواز نه راځي. رونه ورپسې راوختل، پلار راوخت، اواز نه ورکوي. شک یې پیدا شو چې دروازې ورپسې ماته کړه، ویې کتل جنۍ په فرش لاندې مړه پرته ده، ټي وي غږېږي، لګیا دی، سندره فلم شروع دی، جنۍ په فرش مړه پرته ده. ګوره جون ته ګوره، که دا ټي وي وختي بند کړی دی او دا راغلی و د بانګ احترام یې کړو چې ښه مورې او توبه، زه ګناه خو کومه، خو دا بانګ یې ووایي نو دې دپاره ټي وي بندوم. او دې بانګ سره یې دغسې ویلي وی الله اکبر الله اکبر. بانګ چې وایي نو بانګ سره به هغه الفاظ وی، او روجه ماته کړې په محبت او په مینه، نو ممکن ده چې د خدای د نوم په اغېشتو کې دې صوت یې وي، ځکه دغه ټیم د هغې مقرر و. هغسې ونه کړله، سات یې ووته، چې څه یې ووته هغې راځي راوچتوي، راوچتېږي نه، وجود نه اوچتېږي. خلق جمع دي زور ورکوي ځمکې نه، وجود نه اوچتېږي. خدایه داسې چلو شو، دا خو داسې نه لکه ټینک چې اوچتې، دا خو نه اوچتېږي. یو انسان و هغه ټي وي لاسې ګوتې یوړی، هغه ټي وي مردار خو دې دی نه خواب، د دې ټي وي د لاسه دا نقصان دی. خو چې هغه یو کس ټي وي اوچت که، دې خوا د دې وجود اوچت شو. وایي دا خو چې ټي وي اوچته وجود یې اوچتېږي، ټي وي چې ښکته پروت وي وجود یې نه اوچتېږي. دی راکوزول او ټي وي مو سره راوچت، راکوز ټي وي چې به یې کېښود وجود به یې دروند شو، چا اوچتولی نه شوه. او چې ټي وي به یو کس اوچت که نو دا به راکوز یې کړه، راکوز یې کړه، ټي وي مو سره راکوز که، اوس یې غسل له وړي بیا نه وجود نه اوچتېږي، په زور یې اوچتی نه اوچتېږي. هلکه وایي داسې چل دی دا ټي وي ورسره اوچتوی، ټي وي ورسره اوچت که نو دې وجود اوچت شو، غسل یې ورکړه. بیا جنازه وله اوچتوي، جنازه نه اوچتېږي، وی چل هم په دا ټي وي کې دی. په دې سره مینه وه،
ټي وي ولا جنازه کې دا سر ته کېښود او جنازې اوچته کړه، مقبرې ته یې روانه کړه. ټي وي سره مقبرې ته لاړه. هلته یې ټي وي لرې که بیا کټ نه اوچتېږي چې قبر ته دفن شي. زور لګوي سړي کټ نه اوچتېږي. وی به داسې وکړې ټي وي سره مینه محبت دا ورسره په دا لحد کې خښ کې. دی د دنیا سزا شوه، خدای خبر چې د آخر به څه سزا وي. زما رونو دا د نظر ګناه ده. هلکان او جینکې ګډوډ سینما ته ناستي، ټي وي ته ناستي، فلم ته ناستي. هلکان پردو جینکو ته ګورو، جینکې پردو هلکانو ته ګوري. حیا بالکل ختم شو. خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي. نور کله به چا به ګناه کوله هلک د پلار نه او د مور نه پټه به یې کوله، یا لور یا زوی به کوله پټه به یې کوله، اوس یو ځای ناستي. یو سوداګر چرته په سفر ته د عبرت خبره ده، هغه سره وینځه وه، هغه وینځه خشته وه، خوبصورته وه، خرڅوله خو یې نه چې دا خو زما وینځه ده. ځان سره یې بوتلیم نه شو پیارېده چې په سفر کې څه فتنه جوړه نه شي. په دې کلي کې یو نیک انسان ویده، دا نیک انسان دی هغه سره به امانت کېده. او وینځه یې بوتله، هغه نیک انسان ته وي دا مې تاسو کر امانت راوسته او زه تجارت په سفر ځم چې راشم بیا به یې راکړي. هلکه مونږ سره دا ویزه مه پرېږده، مونږ په فتنه کې مه مبتلا کوه، زما زامن دي او بچي مې دي. وی چې نه بس کوم خوا بوځم، خرڅو مې نه لکېږي مې نه، او په سفر یې بوتلې نه شم پیرېږم. او ستا راته نیک سړی ښکاره شوې، بس تا کره به خدمت کوي تر څو چې د نیم راغلی. دا نیک سړی چې ته یو ځل کور ته راننوت، په دې ویندې نظر ولګېد، ګناه نظر یې پې ولګېد. دا خو نیکان نیکو فوراً یې توبه ویسته الله ته چې خدایه ما نه خو غلطي وشو، نور مې نه لاس وروړی دی، نه مې څه بل څه ګناه وکړه، خو خدای دا مې غټ جرم وکړو چې دې پردی وینځې ته مې په بد نظر وکتل. د دې یو پیر صاحب و نیکه غلله، وی دقسې مې یو وینځه وه چې را سره امانت یې ښودې وه او ما ورته په بد نظر وکتل، او زه په ځان پوهېږم چې د الله تعالی زما په زړه کې کوم هغه مینه محبت او کم د عبادت شوق هغه مې لاړ برباد شو. دې نظر سره رانه څه لاړل. وی داسې وکړه پلانکي کلي ته به لاړ شي، هلته یو پلانکي نوم یې دی او هغه به د دعا وغواړي نو الله به راته ګناه معاف کړي. ډېره ښه ده. دې لاړ هغه کلي ته او د خپل استاد چې ورته کوم سړی ښولو د هغه تپوس یې وکړه. وی دا نمونه نیک سړی بزرګ پیر شته؟ خلکو وی نه پیر خو په دې نوم نشته. یو دی تپوس کوي بل تپوس کوي، وی پیر نشته په دې نوم نیک سړی، او دلته کې یو د شراب خانه کې یو هلک دی او بدعمله غوندې دی په دې نوم هغه شته. نه زه خو راغلی یم چې دوا به راته وکړي، نه په بدعمله څه کوم او شراب خانې بازار کې څه کوم. واپس راغی خپل استاد ته وی صاحب چې تا چاله لېږلي هغه سړی خو ما ونه موند، او چې تا کوم نوم وښو نو په هغه نوم یو کس وی شته خو د شراب خانې او د ډمبازۍ بازار کې پروت دیره دی. وی ومغله ورشه دعا درته وکړي. چې دی ورغی د خو پټکې په سر و، جامې اوږدې دي، خلک هم ورته ګوري چې دا ملا صاحب په دا شراب خانې په دا بازار کې څه کوي، د بدعملۍ دې بازار کې څه کوي. چې ورغی هغه تپوس یې وکړه، په هغه کور وردن نه شو. هغه هلک ته چې ورغی یو نوجوان هلک ناست و، ستا پلانکي نوم دی یو، خوا کې ورسره یو جینۍ ناسته وه، ورسره یو بل هلک ناست دی او د شرابو یو لوښی ورسره پروت دی، شرابو خپل مخصوص لوښي وي. دی لا بدګمانه شو چې دا څه په مصیبت وړېدم، دا چاله زه رالمه دته زه دوا وکړم او که دی به ما ته دوا کوي. یراسم راغلی مراشه خپل حل ورته ووایه. وی زه چې پلانکي را لېږلی م او دغسې ما نه د نظر یو ګناه شوې ده، د نظر غلطي رانه شوې ده، او تاله راغلی م ته مهرباني وکړه ما ته دعا وکړه چې ګناه ما ته الله معاف کړي. توبه خو دې ایستې ده که نه؟ وی یو توبه مې ایستې ده. وی چې توبه دې ویسته الله به درته معافي وکړي. اوس هم تاسو ته مې که چا د نظر د غوږ ګناه کړی وي مایوسه کېږي دی نه، د الله په حضور کې د توبه وباسي. یو 2 رکعاته صلات توبه دې وکړي نفل، او د هغې نه پس دې توبه وباسي چې یا الله که ما په غوږ یا په سترګو داسې ګناه کړي خدای ته راته معاف کړي. د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. وی دا الله به راسره ښه شي. یاره وی د تاله خو هغه خپل استاد را لېږلی ما، خو دا ته د دغه د بازار کې ناستې د شراب خانې او د دې بدعملۍ او دا جینۍ در سره ناسته ده او دا زنانه،
او دا لک تر سره ناست دی او دا شراب درته پراته دي، هغه وی دا زنانه چې دا د ما مور ده، دا پردی نه ده، او دا لک چې تا ولید دا مې زوی دی، او دا چې ته کوم بوتل ما سره نه دی کې شراب نه دي، ګیلاسي کې راوړ وي دا پی دی. سړی غوسه ناسه پوه شو چې یاره څه بدګماني خو مې ختمه شوه. نو ته دلته څه له دیری؟ ها رښتیا ده ورته خپل الله نه دی ویلی، ده ورته لا ال نه دی ویل چې مانه دا ګناه شوې ده. ده وی چې راځه ما په دې سړي نه به زه دعا غواړم که زه به ورته کوم. نو دا تپوسونه یې ترې شروع کړو، دلته څه له اوسېږې، دلته څه له اوسېږې، دلته څه کې. نو هغه ورته وایي په جواب کې سړی وی دلته ځکه اوسېږم د شرابخانې په دې بازار کې چې که چېرته داسې بار دی رومه نو بیا به خلکو وینځې را سره امانت کې ښودې نو زما به پیچق پیدا کېده، دلته ځکه دیری یم. او سړی خو واقعي نیک سړی دی او د کشف خاوند دی، د کرامت خاوند دی. وی حضرت دا ګناه ما نه شوې ده واقعي، او تا د راغلي ما ته دعا وکړه. دا مې دې پورې وی چې د هغه ځای نه چې کوم دی د نظر تهمتي تهمت د هغې نه م ځان ساته. د دې وجې نه زموږ علما کرام لیکي او زموږ د طالبان پې پوه دي چې د حرامو مقدمه هم حراموي او د نیکۍ د ثواب مقدمه هغه هم ثوابي. نو که یو سړی یو نظر وکړي په دې خیال یو امرد انسان ته امرد چې د کم الګیره نی راغلی په غلط نظر، نو دا هم خطرناکه ګناه ده. جینۍ ته نظر کول او غوږ کې ښودل چېرې زه دا ګانه واورم. په موبایل کې نن سبا خلکو دا سیدونه بند کړي دي که نه. مخکې ورځو کې یو ځای کې لمونځ کو، زه مخکې ولاړم په مازه کې دننه صحبه داسې ټنګار شروع شو که نه، اوهو خدای پاکه، او بیا بندېدم نه، ټوله توجه د مونږ د هغه خلکو هم ګډه وډه شوه، زمونږ هم ګډه وډه شوه. اوس ناشنا لوبه وه، سندره وه. خدای دا چا دا دومره ظالم څوک دی؟ هلکه دا ولې د رنګ ټون چې لګی نو د هغې په ځای باندې چې تا بل څه ټکې ولګوه، ته ګانه ولې لګې؟ ډېر خلک په دې موبایلو کې سندرو آواز کېږي، داسې ده که نه ده؟ چې سلام هم وګرځو، ما دعا کوله د بدقسمتۍ نه د هغه سړي هغه موبایل بیا ټنګار شروع کړه، هغه ګانه بیا شروع شوه. چې شروع شوه ما ورته وکړه یو بوډا سپین ګیری و، بوډا سپین ګیری و، ته یقین کوه لاسونه یې رپېدل، هغه جیب نه هغه دغه راوویسته و، هغه دغه یم هغه موبایل یم لکه د مړس په پنجره کې بند کړی و، خلطه کې بند کړی و. کله به تار یو خوا راخ کو، کله بل خوا، هیبت هم په غریب راغی، کله به بل خوا راخ، کله بل خوا. خلکو مو ورته وکتل یا بابا یا د خدای نیک بخته د قبر په غاړه ولاړې دا او یو اتیو سلو کالونه عمر به زیات و غالبا دا ته څه کې؟ دا د غوږ ګناه ده. په دې څه سندره دې واورېده او یا دې ونرېده په دې څه؟ نو بعضې څیز کې تا ته څه فایده نه میلاویږي، ګناه دې کېږي. دغه ګناه نه ځان ساته. نو د نظر ګناه او دارنګې د غوږ ګناه دا دواړه ډېر خطرناک جرم دی، د دې نه ځان ساتئ. او دا بیا نورې خطرناکې ګناه ته مبزي کېږي او غلطې ګناه ته رسېږي، د دې نه ځان ساتل پکار دی. او د غوږ ګوره ډاکټر له چې زنانه بوځی لاول کوشش کوي چې زنانه ډاکټر زنانه ته وښایي، خو که چېرته نه پیښیږي یا د علاج ډاکټره ښځه نشي کولی، ډاکټر سړی هم بوتلی شي، بیا خو کوشش وکړه چې په پرده کې سړی دې ورسره لاړ شي، خپل په پرده کې ځان په پرده کې کړي او هغه ډاکټر ته وښایي. او ډاکټر له هم پکار دی چې دې علاج کوي د زنانه مثال په طور د ضرورت په وخت کې داسې نظر دې ورته کوي لکه د خپل خور په شان دی. کوشش دې دا کوي چې مخ ته ورله نظرونه کړي یا اندامونو ته ورله نظرونه کړي، نظر دې ښکته کړي. دا دیني مسایل دي. دا ټنګه ټونګه اورېدل او ټي وي ته ناسته او په موبایل باندې فلمونه کتل او په کمپیوټر باندې فلمونه کتل او پردو جنکو ته کتل، دا سخت جرم دی. یا په اخباراتو کې بعضې وخت کې غلط تصویرونه راځي، ګنده تصویرونه راځي، هغې ته کتل. او یا بعضې خلکو په خپلو کورونو کې ځان له تصویرونه اویزان کړي، د ډمانو تصویرونه او ډمو تصویرونه، دې کې څه فایده رالو ته اویزان کړل؟
تصویر اسم په کور کې لګول ګناه ده، بیا د ډمو تصویرونه لګول ګوره د خدای د رحمت فرشتې نه راځي، د خدای د قهر او د خدای د غضب فرشتې راځي. نو چې کوم دی د الله د رحمت فرشتې نه راځي او د خدای د قهر او د غضب فرشتې راځي، هغه دی باندې د خدای رحمتونه نه ورېږي او د خدای قهر او لعنت ورېږي، د خر ورځ به څوک چېرته وموني. او خیر دی د قرآن شریف په درس تنخواه غشتل په ناظره ته بچو ته سبق ښیي او هغه تنخواه درکوي، بلکل په درس و تدریس باندې د قرآن په ښودنو اجرت او تنخواه غشتل جیز دی. د جنازې د مونځ تپوس کې جنازې مونځ فرض کفایي دی. کوشش دی وکړي چې د کور نه یو کس لاړ شي، کني د محلې نه دی یو لاړ شي، کني د کلي نه دی لاړ شي. ګڼ مسلمانان که څه لږ هم جنازه وکړي او نور اونه کې د ټولو غاړه پې خلاصېږي. او که چام د کلی نه شرکت ونه که مثلا په دې کلی کې مړی داسې خو نه کېږي، خو که ونه که د ټولو غاړه پې بندي ګناهګاري. دعا وکړئ پروردګاره موږ د نظر نه د غوږونو د ګناه نه پام نو امان کې وساتو. یو مسله ګورې دام د بعضې وخت خلک د بل نه خبره پټوي. حدیث پاک کې راځي که چا نه خبره پټوله او دې لګیا دی غوږستنې کوي، هغې ته خبره پټوي او دې غوږستنې کوي چې دا خبره زه واورم بل خو رسوم. وایي د قیامت په ورځ به د دې سړي په غوږونو کې الله ګرمه سیکه واچوي. دام خطرناکه ګناه ده. الله دې د غوږونو د سترګو د ګناه نه پام نو امان کې وساتي او پروردګار دې راله د دواړو جهانو خیر نصیب کړي، برکتونه نصیب کړي. که چا کړي انسان دی الله یې موږ د ټول معافي نصیب کړي، د دغې ګناه دې راته الله عفو نصیب کړي. مردگان چې څومره وفات دي خصوصا د مؤمن رحمت الله بیا راته رایاد شو، الله دې مغفرت نصیب کړي. یا نور مشران ټول دې خدای وبخي. مونږ کا د مونږ کشرانو ته دې الله تعالی د ایمان او د اسلام هدایت نصیب وګرځولې کړي. اخر او کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 394 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو بیان واورېده د نظر او د غوږونو د حفاظت بیان. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټیلیفون نمبر دی 255 29 12. ښه معجزې کمې کمې دي درته نن ښیم، بعضې درته شمېرم. یو صحابي فرمایي نبي علیه السلام مبارک سره مجلس کې ناستو، دا دې دپاره چې تاسو ته د خپل پیغمبر هغه دلایل ښکاره معلوم شي. نبی علیہ السلام الله را لېږلي په دې دلایلو دی بالبینات. بینات یو معنا معجزات دي. یو صحابي فرمایي نبی علیہ السلام مبارک سره په لاس کې کاڼي پرتو، وی کاڼي وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اوس کاڼي کوم ځای خبره کوي؟ وی حضرت ابوبکر صدیق له ورکړل، وی هغې بیا سبحان الله سبحان الله وی بیا عمر فاروق رضی الله عنه نه ورکړل، وی بیا هغه سبحان الله سبحان الله کو، وی بیا حضرت عثمان رضی الله عنه نه ورکړل، وی د هغه په لاس کې یو څو ځله تسبیح وی بیا بند شو. یو بل صحابي فرمایي چې ما نبی علیہ السلام له دعوت وکړه، ډوډۍ مې ورته وکړه، یو چیلې مې ورته حلال کړه، وی چې د چیلې هغه غوښه یې وخوړله هډوکي یې وغورځول، نور مرګري مور سره دي، وی ما ته وی چې د هډوکي راغونډ کړه، وی هغه هډوکي مې راغونډ کړل، وی د رسول الله مبارک مخې ته مې کېښودل، وی لاس مبارک یې پراخ کړل، واپس ته قچیلې جوړ شو کوم چې مونږ حلال کړی. وی ډېره موده مونږ کراو. یو بل صحابي فرمایي وی ما له حضور پاک مبارک یو تولیه را کړی، یو رومال. نو چې رومال خیرن شي نو خلک یې په صابون په اوبو باندې وینځي. وی زما د قسم په الله چې دا به کله خیرن شو مونږ به تنور کې ومنډه. وی لږ ساعت پس به م راویسته، وی چمکېدلې پړقېدلې به ښکارېده، تنور به نه سوځو او هغه خیرې به د تنور په اور ختم شي. کپړې ته ګوره او تنور نه سوځولو ته ګوره. نو زه اکثر طالبانو ته ویم د کوم رومال سره چې د رسول الله مبارک لاس جنګېدلی دی هغه په تنور نه سوځي، نو کومو صحابو سره چې لاسونه جنګېدلی دي
او نظر مبارک پہ لگیدلی دی نو اغا خلق او اغا وجودونه به د جهنم په اور سوسو دی. لا یمس النار او بنرسی اور اغا انسان تا چې کم انسان زلیدلی یا کم انسان باندې زمان نظر پریوتے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام جلیل القدر مرگر دی او محدث تا حدیث لی استاذ 5300 او یا احادیث تی نقل 5300 او یا دمرا احادیث لکه دا قرآن شریف عمرہ دا دمرا احادیث استاذ دی او دا نبی علیہ السلام مبارک سره وقت کم تیر شوی دی ځکه دی په 67 هجری کې راغلی دی مسلمان شوی دی او وفات د نبی علیہ السلام دا په 10 هجری کې شوی دی تقریبا 4 کاله بلکې د دې نه کم وخت د پیغمبر علیہ السلام مبارک سره تیر شوی دی. نو خلقو به سوال کو وی وخت دی وسره کم تیر شوی دی او حدیث ته زیات یاد دی دا ولی. نو دی وی دو وجه دی یو وجه خو دا و چې زما نور مرګري صحابه کرام وی کم چې د مکه مهاجرینو هغوی به تجارتونه کول او کم چې د مدینه شریفه انصارو هغوی به باغونو او پټو کې خدمت کو او زمانه تجارت او نه باغونو او پټي بس په یوان وړه ډوډۍ به د نبی علیہ السلام خوانه پرې خوده په مدینه شریفه کې به وسره په سفر کې به وسره که خلق به وضو زه به ورسره ویښ ناستم که خلق به د دنیا په کار کې مشغوله او زه به ورسره ویښ ناستم. یو خدا وجه وه. وی دویم دا چې یو ځل مې ورته شکایت وکړو چې د الله رسوله ستا احادیث زه اورم او رانه یېرېږي. وی ما ته وی صادر دې خور کا نو وی ما خپل صادر خور کو وی هغې څه الفاظ ولوستل او زما په صادر کې چف کړل او وی ما ته وی چې ځان پورې اومږه وی ما هغه صادر راواغېست او د خپلې سینې پورې مې اومږه وی زما د قسم په الله که د هغې نه پس زما نه یو ټک د پیغمبر علیه السلام یر شوي داسې حافظه راله رب العالمین مضبوطه کړه. وی ځکه مې ډېر احادیث یاد دي. وی یو ځل نبی علیہ السلام مبارک سره ناستم اوږې شوم ډېر زیات وی د جمعات نه بار وتم وی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په مخ راغی وی ماته د یو آیت د قرآن شریف تپوس وکړ وی هغه آیت راته رایادو راته خو مې چې دی به راته وی راځل اول به ډوډۍ وخورو نو بیا به راته آیات وښیم سوال خو مې د ډوډۍ کو نه وی ماته وی راځه وی کور ته بوتلم وی دننه ننوت واپس روت وی ماته وی چې ابو هریره ما خو کور اندازه ولګوله خو مونږ کره د خوراک څه نشته نه زما څه شته او نه سته او نه د کور د بچو. واپس رالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سره ملو شو وی هغه وی راځه زه دې کور ته بوزم ام کور ته لاړ کرم د خوراک درک نه لګي واپس رالم او وی د 4 ورځو نارې ما 4 ورځې کې ما د اوبو نه ما سوا بله سکه نه ده کړې چې د ما په جبه ورغل بېهوشه به پروت وم بېهوشه د نبي علیہ السلام د منبر خوا کې به وی بېهوشه پروت وم وی خلکو به زما د سر له لتې ورکولې چې ابو هریره لیونی شوی دی وی زما د قسمې لیونی به نوم وی د لوږې د لاسه به بېهوشه پروت وم. وی دی کې نبی علیہ السلام مبارک راغی چې راغی وی ماته چې ابو هریره څه دي مې چې د الله رسوله وږیم ډېر زیات نن 3 څلورم ورځ ده چې مې نوړی نه ده خوړلې وی راځه وی زه ورپسې شم وی کور ته ننوت واپس روت وی ماته وفرمایل چې مونږ کره خو هم څه نشته خو ته کښېنه الله به خیر کړي وی دې کې یو زنانه یو جام پی راولېږل یو جام پی چې دا د نبی علیہ السلام د پاره پلان کې بیبي را لېږلي دي او هغوی دې دا پی وسکي وی نبی علیہ السلام مبارک دقسې لاس کې ونیول او مسکی شو وی زه خوشحاله شم چې زه مړېږم خو پې نه یو جام څه شی دی خو زه څه ګزاره خو به مې پې وشي که نه
وی نبی علیہ السلام مبارک ما ته وی چې ابو هريره لاړ شه په صفه کې چې څومره طالبان دي صحابه هغوی ته اواز که چې راشي ټول زما میلمانه دي. وی چې دا ټکې مې واورېده وی د نبی علیہ السلام نه مې ډېره غټه ګیله پیدا شو. په خولې خو مې غږ نه شو کولی خو ګیله مې پیدا شوه چې صیب اوږې زیم ډوډۍ له دې روستې زیم د 3 ورځو نار زیم او دا یو جام او د هغې صفې طالبان که دې پسې راغلل زه بس خوش قسمته هغه انسان دی چې ړومبې چاله په ګوتو ورشي. وی په دغه زمانه کې به زمونږ د صفې ملګري کم از کم 80 او زیات نه زیات 300 کسان دا به ټول د نبی علیہ السلام د حدیثو زده کړه او د قرآن زده کړې ته به ناست. وی غږ مې ونه که خو ګیلمن شوم چې خدای یو جامپی دی او دا یو جامپی به څنګه دا 300 کسان سکي. زه بس هغه سړی خوش قسمته دی چې ړومبې پیچاله په ګوتو ورشي ځکه یو کس زه ماله که ګوتو له رالل نو زما پې نیمه تنده لوږه نه ختمېږي. خو د حضور پاک مبارک د وینا د منلو نه مې خلاصې نو. وی لاړم اعلان مې وکړ وی ټول رالل چې رالل نبی علیہ السلام مبارک ورته اشاره وکړه چې تحلقو دیره کې کېنئ ټول. وی ټول کېناستل. وی هغه جام یې راواغېسته او په دې تلي مبارک کې دغسې کېښه. وی ما ته وی ابو هریره د ښي طرف نه شروع